او چې جنې بيدینه من نه کوي روجي نه نیسي او په قرآن شریف په تلاوت نه کوي او په نه پوهیږي او د خاوند په ادب نه پوهیږي چې د خاوند څه حق دی او د سخر خواخې په حقوق باندې نه پوهیږي رښتیا ووایه دا په دنیا کې دوزخ دی او که نه خاوند دې ستړی ستومانه غریب راشي د ګوډ نه او د چارې نه او د مزدورۍ نه غریب ستړی ستومانه راشي که ښځه دینداره دا به وله زر اوبه راځغلی چې ښځه دینداره زر به وله یو پیاله چای پخوي چې خاوند مې ستړی راغی ورېږه چای وله پخه کړم چې وجود یې دمه شي چې مانه الله خوشحاله شي په لاسونو خپو به وله چاپیو کې زور به وله وکړي چې مانه پې خدای پاک خوشحاله شي خاوند سره د مینې خبره به وکړي ببوزې به ورته وایي پکې به ورته برابر کړي ولې خدای نه یریږي او دینداره ده خدای به خوشحاله شي او چې خاوند بېدینه او دې کور ته راننوځي او کټ کې کښېني او ښځه خاوند دینداره دی او ښځه بېدینه ده او ورته وایي اوبه راوړه که نه شابه یا پیاله چای پخه که زمړه وایي څه توره دې کړې ده چې لا راته اوس په کټ کې پرېوتې وایي ورته که نه د خدای نه نه یارېږي زور او چاپي خو وروستو خبره ده که ورته وایي راشه په دې خپو رالې یو دوه لاسه کښې د خوږېږي وایي زما دا به څوک دمه کوي تا له زور وکړم که ما نه به کې ټوله ورځ جګړې دي جګړې خاوند ستړی ستومانه راشي او دا مرداره ورته څه وایي وایي ته بار چکرې لګې راشه هغه ماشوم دی دا ګاونډي زوی واله جنګ وله را تېرېږي ورې د سخر قدر نه کوي د خواخې خیال نه ساتي په کور کې د اندروریانو خیال نه ساتي او د خاوند قدر او عزت نه کوي که خاوند دې په دې وځي نو ښځه یې په دا بل طرف وځي دا بېدینه ښځه ده زمارونو موږ د ښکلي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان یو موږ له پکار چې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک په نقش قدم لاړ شو او د پیغمبر علیه السلام په طریقه خپل ژوند تېر کړو بېدینه ښځه ده او نافرمانی کوي سپېړه ورکولی شي خدای شته که ډبه م وله ورکړي ډېرې ښځې م لیدلې چې خاوند پې معمولي یو چغه وباسي دا پې پنځه راوباسي که خاوند ورته پوټې غوسه کوي هغې دومره اوږده ژبه وي چې هغه په شرمونه په دا ټوله محله کې وشرموي او که خاوند کوتک ته ګوتې کړي نو چې دا په ځان پیږي خاوند نو پلار کره تلي ولی دین پکی نشتا دا خاون حق نه پیجنی سوچ پکی نشتا فکر نشتا چی دا زما خاون دے الرجال قوامون علی النساء قرآن شریف کے اللہ فرمائی وی سړی د خدای په ښځو مرتبه ورکړې ده نو سړی به ښځې ته وینام کوي او غصه به موته کوي او کله داسې معمولي غوندې ډب به موله ورکوي معمولي غوندې ګورې سخت ډب به نه ورکوي دینداره ښځه ده که دې په کوتک ډبه م ورکوه نو پلار او مور ته به غږ هم نه کوي چې د دې خاوند والې وایي زه خو نن روان یو سبا به جوړ یو که دا څه چل کېږي او چې خاوند ډب ورکړي چورلټ زیاتې به د خاوند دي او دا به بیا هم کوشش کوي چې د خاوند رضا کم او دا خاوند رانه خفه نه شي داسې ده که نه ده ژوند ښایسته دی ښکلی دی نور په شریعت کې ګورې چې سړي دپاره د ښځې سخت والم نشته ښه په دې مسلوم ځان خبر کې بعضې خلک او کوتکې لاس کې نیولې او درز او دروز ښځه هر وخت خری ته جوړه کړي او دربی یې نه ګورې یاد ساده شریعت کې د ډول په ځای د ښځې وال منه دي د ډول په ځای بلکل ګناه ده نه به وی د ډول ځای څه شی دی مخ په مخ ښځې له سپېړه ورکول ګناه ده خدای پې خفه کېږي څاروی به هم په مخ نه وی غویله او میخل او سنډال او ګډې چیلی له هغې له هم په مخ سپي له هم په مخ غزار نشي ورکولی دا د ډول ځای دی څنګه چې ستا ډول خوښ دی د حیواناتو حسن او ډول خوښ دی نو ښځې له په مخ سپېړه ورکول په تندي سپېړه ورکول دا جرم دی دا ګناه ده دی د ډول ځای دی دا به وله نه خراب دی په غوږ به هم نه وی ته وی ولې دا د ډول ځای دی دا ښځه ډولې ساتي والی پکې وې ځان د کړي په سر به هم نه وی
سر خدا ڈولے ساتی گمنس کئی ہے نکری دی پہ پورے کئی کالی پکی چائی پا مرے او پسینہ بیم نوے زکا دا دا ڈول زید امیل پکی چائی گولی بان پکی چائی پا دی لاسونو گوتو بیم نوے ولی زکا دا دا ڈول زینی تنگو نکری دی پہ پورے کئی او گوتے پکی چائی او دلتا بنگڑی چائی او دارنگی پا دی خپو بیم نوے دیکھ ایک سر خد پازے بچائی نماتے او دلی او طالب چٹرو لے گوی پا کم زے ہوو دکا جی پا مخ بنوے او پا سرم مو او پا سینو پا مرے او پا لاسون او پا خپوم موا پا کم زے ہوو ماوے لکا وال پکی نشتا پا کتاب کی او کوے ضربا غیر متبرحن مسئلہ دا دین دا وحی بخو معمولی غندے ڈبتے ہو بس پا دے املا والے او ڈب ورکا خوڑیر پوٹینے ڈب اسے دباو کے ساتھا کو تک بنا چلے پا کو تک بوال نکے معمولی غندے او دا یادو ساتھ خزی پوالو سمیگیم نگوری